تاسو وي بل د دې صورت د نورو صورتونو نه امتیاز جداواله عالمان لیکي چې د دې صورت د نورو صورتونو نه جداواله داله چې دې کې تمام غلط فریقو باندې رد ده هغه مشرکانو باندې رد ده چې هغوی د خدای صفتونه مخلوق کی ثابتوي دا الله صفت مخلوق له ورکوي وایي چې دا فلانې زما شفا کوي فلانې بچی را کوي نو فلانې مال را کوي نو فلانې صحت ورکوي دا د خدای توب صفتونه دي دا مشرکان نو په دغه مشرکانو باندې رب شو په دې کې الحمدلله نه د خدای توب صفتونه چې څه دي نو هغه الله له خاص دي هغه بل چا کې نشي راغلی پیغمبران ډېر د لوی مقام والا دي خو د خدای توب صفت پکې نشته اولیاء ډېر د لوی مقام دي اوچتې مرتبې والا دي په امتیانو کې صحابه اولیاء لیکن د خدای توب صفتونه والا دي خدای توب صفت پکې نشته رب شو چې الحمدلله ټول د خدای صفتونه الله لري دارنګه غلط فرقو کې یو فرقه ده داهریه هغه فرقه ده چې هغه وايي دنیا په خپل چلی دا نظام په خپل جوړیږي او په خپل رواني د دې لپاره څوک چلون کې نشته وایي نو باغی باندې رب شو چې رب العالمین نا داس یو شی نشتا دا په خپل چلی بلکې د الله نه سوا چې څومره څیزونه دي دا غي چلون کې شته چې الله دی دا حیانو دا عقیده ده چې عرب نشته نو رب شو پر رب سره چې رب شته سړیا دارنګه په غلطو فریقو کې یو فریقه چې مجوس ورته وایي دا غي دا عقیده ده چې بېشک الله پاک شته خو الله پاک تربیت کوي او صرف د انسانانو کوي د بني آدمانو تربیت الله کوي او د دې نه علاوه نور حیوانات دي وغیرہ نور مخلوقات د داوی تربیت په خپل کېږي یا دا انسانان په خپل کوي نو العالمین ذکر کړ چې نه الله چې څنګه تربیت او ساتنه د انسانانو پیرانو کوي نو دارنګه د نورو مخلوقاتو کوي چاغه حیوانات دي نو داوی تربیت کوي
کہ جماعتات دین ہم اللہ کی تربیت کی دا امتیازات دیا دارنگی مشرکانوں کی غلط خلق کی دا سی خلق شتے چاہی دا اللہ نا بل سو برکت ورکون کے گنی دعوائی کی فلانے برکتی دے برکت اچھیو مشرکان برکت کی مشرکان رد شرک فی البرکات کی موقع آغا مشرکان مانے رد چکم مشرکین فی البرکات دی کہ برکت چولو والا یو اللہ دے نہ پیغمبر دے نہ ولی دے نہ بل سوک دے دارت کی پڑی دی کسر چھ الرحمن الرحیم رحمان یوادی اللہ دے رحیم یوادی اللہ دے بل سوک نہ رحمان کی دلیشی نہ رحیم کی دلیشی برکت اچھی نو اللہ اچھی دارنگی باری غلط خلق کی مشرکانوں کی دا سی خلق شتے کافروں کی دا سی خلق شتے چاہوی قیامت نہ منکر دی سو کوئی چل سرا بس لکا مشرکانو دا مکی بوئی کل چی مونگا مڑشو اڈو کی شو خس خس شو نسوک دے چمون بجو دی کی قیامت اڑوشتے نا نفدی والی اللہ ردو کچھ مالک یوم الدین نانا داسی و رشتر چاہت جزا و دا سزا دا بدلی دا داغی مالک و داغی اختیار من یو اللہ دے سوک چی قیامت نہ منی باغی رب شو دارنگی مشرکانو دنگی خلقو کی دا سی خلق شتے چاہوی دا دلتا نزاننا سفارشان جوڑی نون کیجی چی دا دنگا وسیلہ دا دیوار تا اللہ پاک دا زمگا سفارش کئی دل تا ای چا دا یو لمن نسلی چا دا بل لمن نسل دا دانے خلق دی دا زمگا بیڑا پار کئی نمالک یوم الدین کی رکشو شنانا برحال تا اختیار دا اچھا نہ چلی گی ورے اختیارات یوازی دا اللہ چلی گی نہ دا پیغامبر چلی گی نہ دا ولی التا وستا سفارشی آغا سو کی چلا اور دی اجازہ ہوئی نو تا اللہ ولی نہ رسی کہ کل اللہ نے خبل کا ناوا بغیر سفارش نستا کار کری اور کہ سفارش تو ہم اغا ستا حاجت پر سفارش پر رکھیں خبل پر رضا بچاتا تو سفارش حکم کری دارا یہ غلط خلق کی وہ خلق تیر شوے چاہی تا جگریہ ہوئے دا لکنن سبام نوجوانا دا خبری ذکر کری وہ بس بداشے اللہ لکھو تو بندہ خلصہ اختیار نشتے
بنده هیڅ نشي کولی، نه دی ښه کولی شي نه دی بد کولی شي، بل مجبوره دی. دا وایي که نه، که یو سړی غلط کار کوي هم د الله لیکل دی، او که نیک کار کوي هم د الله لیکل دی. زما په لاس کې خو هېڅ نشته. ما وایي الله بنده له اړو اختیار ورکړی، قدرت نه دی ورکړی. هغوی باندې رد شو چې نه نه ایاک نعبد و ایاک نستعین، نه نه بنده له څه اختیار الله ورکړی دی، سره څه اختیار نشته. بالکل الله ته مفلوج کړی نه وي، د عبادت کولو اختیار یې درکړی، د غوښتنې اختیار یې درکړی دی، د هغه نه غواړه. دارنګې په غلطو فریقو کې یو فریقه دا ده چې هغوی وایي بنده چې څرنګې کار کولی شي نو داسې کار پیدا کولی هم شي. لکه معتزله وایي ښه کارونه الله پیدا کوي نو بد کارونه بنده پیدا کوي. نو په هغې باندې رد شو چې ایاک نستعین، یا الله قدرت د کار ته ورکوي لیکن پیدایش د کار هم ته کوي. بنده پیدایش نشي کولی، د ده دومره اختیار نشته دی چې دی کار پیدا کړي، دومره اختیار د ده نشته دی دی څه شی پیدا کړي. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دغه دریو فرقو باندې رد شو. دارنګې یو بله فریقه ده غلطه چې هغې ته مرجیه وایي. هغوی وایي بس ایمان دې راوړ خبره خلاصه، عمل ته ضرورت نشته، بس ایمان دې برابر شو. لکه خلک وایي که نه الله زړه ته ګوري. نو په دې باندې رد شو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، نه نه عبادت به کوي، دعا به کوي، مدد به د الله نه غواړي. دارنګې غلطو فریقو کې بعضې داسې فریقې شته چې هغې بدعات ایجاد کوي، دین کې ځان نه نوې خبرې جوړوي. کومه خبره دین کې نه وي هغې ته دین وایي. په هغې باندې رد وکړو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ له داسې عبادت نصیب کا کم عبادت چې ستا په د سنت په طریقې وي، ستا د نبي بدعات باندې رد شو. بیا صراط المستقیم کې عالمان د تفسیر وایي نیغه لار اول نمبر لار د انبیاء ده. نو دې کې رد شو په خلکو باندې څوک وایي ما ته قرآن جوړ حدیث ته ضرورت نشته. رد شو نه نه اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مالا برابر لار وښیه
هغه برابر لار اول نمبر د انبیاء دا. نو د نبی لار چې معلومه نو په حدیث کو معلومه. بیا بعضې خلک په دې کې دا گمراهي پیدا کوي نه پیغمبر ته ضرورت هم نشته، بس الله چې هدایت کوي نو دغسې به هدایت کوي، رسول ته چا لکه افلاطون په دې دنیا کې یو لوی ذهین سړی تېر شوی. هغه وایي چې پیغمبرانو ته ضرورت هغه خلکو دپاره دی چې کومو کې عقل نه وي. څوک چې خپل اصلاح خپل د عقل په وجه کولی شي هغوی ته پیغمبر ضرورت نشته. نو په دغې خلکو باندې رد شو انعمت علیهم، یا الله موږ له لار راکړه، خو هغه خلکو لار راکړه چې تا پرې نعمت کړی دی هغه څوک دي؟ انبیا دي. دارنګې دویم مقام کې انعمت علیهم منعومین مقام اول نمبر د انبیاء، دویم نمبر د صدیقین و شهداء صالحین. من النبیین والصدیقین والشهداء انعمت علیهم کې رد شو هغه خلکو باندې کوم چې هغه صحابو باندې رد کړي. هغه خلکو باندې چې کوم پاکو خلکو باندې تان او قلم اوچتوي. خدا خبره مې دا کوله چې د دې صورت امتیاز او د نورو صورتونو نه دا په څه شي جدا ده. نو د دې امتیاز ما تاسو ته وایي چې تمامو غلطو طریقو باندې په دې کې راغلی. داسې اجمالي طور باندې رد په بل صورت کې نشته. دارنګې د دې صورت په خواصو کې یو دا خبره نکلله چې دا صورت خاص دی په دې طریقې باندې چې په دې کې د الله توحید دی په پنځو صفاتو سره. د الله توحید بیانې په پنځو صفاتو، په پنځو نومونو کہ اللہ پاک د خدای توب صفتونو والا مالک دی. د پنځو نومونو بوجا الله دی، رب دی، رحمان دی، رحیم دی، مالک دی. دا طریقہ په بل صورت کې نشته.